خوست ولایت کې د کتاب لوستنې او مطالعې په موخه د ځوانانو هڅولو لپاره د 3 ورځني نندارتون پیل. د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري خوست کې د یاد ریاست او د کاروان خصوصي عامه کتابتون په ګډه همکارۍ د رڼا کتابونو نندارتون تر نامه لاندې 3 ورځنی نندارتون پیل شو. د اطلاعات او کلتور وزارت د عامه کتابتونونو ریاست د تنظیم او همغږي ریاست مسولین زیاتول چې راتلونکي کې پلان لري تر څو نور ولایتونو کې هم داسې ګټور فعالیتونه تر سره کړي. د نندارتون موخه په خوست ولایت کې د مطالعې د دود پیاوړي کول، د کتاب د بازار پراختیا او د ټولنې د علمي کچې لوړتیا ده. د عامه کتابتونونو ریاست د مطالعې د کلتور د پیاوړتیا لپاره او د کتاب لوستنې د فرهنګ د ودې لپاره بېلابېل پروګرامونه جوړ کړي دي، لکه د کتاب لوستنې سیالۍ، د مطالعې حلقې. په دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه بېلابېل کتابونه مطالعې پلور او نندارې ته ایښودل شوي دي چې تر څنګ د خوست اطلاعات او کلتور ریاست عامه کتابتون مسولین د فکر جوړولو او د ژوند ښه مسیر ټاکلو کې د کتابونو مطالعه ارزښتمنه بولي. کتاب یوازینی هغه ملګری دی چې زموږ شخصیت ورسره تړلی دی او زموږ د ژوند مسیر ورسره تړلی دی. کله چې فکر جوړ وي او فکر وده کړی وي نو ضرورت پیښیږي تر څو موږ او تاسو کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کوو. د کتابونو او مطالعې مینوالو په وینا په ټولنه کې د ټولنیزو رسنیو زیات استعمال د دې باعث شوی چې د کتابونو، مجلو، ورځپاڼو او د تورته سیزونو مطالعه کمرنګه کړي، خو باید مسؤل کسان، علمي خلک او په کل کې ځوانان باید مطالعې ته خلک وهڅوي او مطالعه باید د دود پر رقم په ټولنه کې عامه کړي. لومړی ټولنیز رسنۍ چې د کتاب اهمیت یې څه ناڅه کم کړی دی، باید ځوانان او ډېر خوستمېشتي نور افغانان دوی هڅه وکړي تر څو کتاب نندارتونونه جوړ کړي، تر څو د کتاب په اړه لیکچر وړاندې کړي او خلکو ته کتاب په باره کې دوی ښې خبرې وکړي، ویناوې وکړي، تر څو خلک د کتاب سره نږدې پاتې شي. دا ډول نندارتونونه باید په خوست ولایت کې جوړ شي چې ځوانان کتاب ته تشویق شي او د کتاب ارزښت په ټولنه کې زیات شي. ځوانان باید یو بل ته کتابونه ډالۍ کړي. د یادولو ده چې د اطلاعات او کلتور وزارت د عامه کتابتونونو د تنظیم او همغږي ریاست مسولینو زیاتول چې په هیواد کې 98 عامه دولتي کتابتونونه او ګڼ شمیر خصوصي کتابتونونه جوړ کړي دي چې د دوی په خبره په راتلونکي کې به دغه چاره لا ګړندۍ کړي.